دا بیان تر اخره پورې ګوري، بیا به موږ یو دوه خبرې کوو. دا اخره پورې ګوري دا بیان. روزانه به داسې نه کېږي چې ته به د خوب نه راپاڅې، داسې روزانه به نه کېږي چې ته به همیشه بس دغه شان ویده کېږي او راپاڅې به، ویده کېږي او راپاڅې به، یا به ویده شي سره به راپانیسي او یا به ویښې الله به د باندې دغه اوږد خوب راولي د مرګ ده. نو په مخه داسې طریقه نه ده لکه مزې ته یو سړی جوړ کړي چې بس دا خو یو ښکلی ژوند دی، ویده کېږه د شپې ټیټ دمه کوه، سهار له بیا ټیټه مزدوري کوه، بیا راځه بیا ویده کېږه او بیا پاڅه او بیا راځه او بیا ویده کېږه او بیا دا ټول عمر به داسې نه وي. نو الیه النشور، یو ورځ به الله ته موږ واپس کېږو ټول. دا خو اسان ذکر دی، ما ته ښکاري دا غالبا خلکو ته یاد دي. دې نوو ملګرو کې چا ته یاد دی؟ ته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. دویم ذکر د امام ترمذی د حدیث راوړی دی، امام نسائی راوړی دی. ابو هريره رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم باره کې خبره کوي، کله چې به هغه راپاڅېدو فاذا استيقظ، کله چې به د خوب نه راپاڅېدو یا رسول صلی الله علیه وسلم دا امر کو چاته یې وي چې کله یو تن د خوب نه راپاڅي فلیقل، نو ودې وایي څه دې ووایي؟ الحمد لله الذي عافاني في جسدي. ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي، هغه ذات ته چې زما بدن له عافیت ورکو. عافیت، راحت، سکون، دا ټول معنی صحیح دي. ته چې ویده شو بدن ته دې څه میلاو شو؟ سکون. دا د الله رحمت ته وګوره، هر خبره د الله نعمت دی. اوس که الله دا خوب په موږ نه راوستی او دا خوب نه وی، نو څومره به موږ ستړي کېدي او څومره به زموږ دا طبیعتونه ګډوډ وي. معمولي خوب سړي له ورشي د دنیا هېڅ شی وله مزه نه ورکوي، نه خوراک مزه کوي، نه د ښځې خوا کې مزه وي، نه د بچو سره، نه د ملګرو سره په ګم شپ کې، نه بهر بازار کې، نه مزدورۍ کې، بلکې عبادت هم مزه نه ورکوي کله خوب ورشي. نو که دا خوب نه وی نو زموږ د ژوند به څومره ګران وي. او شتي بعض بیماران داسې دنیا کې چې هغوی له خوب نه ورځي او غریبانان دغه کوشش کوي ډاکټرانو به ځي راځي، خو طریقه ورته نه ده معلومه ډاکټرانو ته چې د ده دا سترګې بندې شي. رب العالمین چې دا سترګې نه بندوي څوک یې نشي بندولی، او چې هغه رب یې کله ورله بندې کړي که نه همیشه د دنیا نه بوځي، نو بیا څوک نه چې کولاوي کولی، بلکې همیشه د تک خو پرېږده دنیا نه. او ګټه خبره چې الله پې خوب راولي نو داسې څه نه وي چې د ده نه دا خوب وتښتوي. صحیح چې وسکاو پلانې شی وسکاو او لږ دا مخ وینځو او لږ ساعت له به برابر شي، خو بیا به پې خوب راځي. دا د الله طاقت. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي، او هغه ذات ته چې زما روح یې راواپس کړ. واذن لي بذکره، او د خپل یاد دپاره توفیق راکړو. په دې شکر د الله ویسته پکار دی چې ستا په ژوند کې یو ورځ زیاته شو د الله د عبادت دپاره، مزدوري نه ویمه دنیا والا خو دې ته به خوشحالېږي چې یو ورځ بله زیاته شو، تنخوا صبرخه به والو یا به دیاړي والو. نه نه، خوشحالي دا ده چې یو ورځ بله تا ته میلاو شو د توبې ویستو دپاره، او یو ورځ بله تا ته میلاو شو د منځونو تلاوتونو دپاره. نو دا دعا چا ته یاده ده؟ څوک به ووایي؟ بارک الله فیک. هارون صاحب د دې ملګرو نه تکړه دی دعاګانو په باب کې، او دی ستاسو په شان انسان دی. سر کې خو دې بل څه نه دي ایښودي، که دماغ دې پکې زموږ دې په شان دي، نو نور څه دې پکې لګولي، زموږ په شان ده. خو یو سړی شوق ساتي. اوس د علماو ته وګوره، دا قرآن ورته یاد دي او بزرګاو حدیثونه او د علماو اقوال
په لکاو حدیثونه او د علماو اقوال او فتاوی او پلانې عالم یعنی یو عالم به زر کاله مخکې مړي دی دی داسې و هغه داسې و او ده دا ویل او ده داسې دا زموږ په شان انسانان دي خو کوشش یې کړی محنت یې کړی شوق یې ذوق یې د دماغ ما ابل ورځ دماغ مثال داسې دی د کوپڼۍ دی چې څومره استعمالوې غټېږي او چې څومره یې ساتي خرابېږي یعنې که چا دا سوچي چې زما نوي ساتلي دي خپل نه خراب کړم نو دا چې څومره نه استعمالوې نو کمزوري کېږي ماشوم ته ګوري نه چې کله سبق ته داخل کړي که دیني که دنیوي اوله کړي نو دی په خبره نه پوهېږي رو دی سوچ شروع کړي نو هرې خبرې ته ګوري نو دماغ استعمالوي نو رو څه شي پوه شي ولې دماغ یې استعمال کړو که نه مخکې ده په دې خبره دماغ نه استعمال کړي خو چې څومره اوس دی مخکې روان دی تعلیمي مراحلو کې د ده دماغ زیاتېږي بیا ته الله ګډ سړی جوړ کړي نو استعمال یې کوي د الله د دین دپاره د دنیوي فوایدو دپاره دې سره ختم شو هغه اذکار او دعاګانې چې هغه د څه سره تعلق ساتي د خوب سره اوس ګوره د خوب سره مکمل اذکار او دعاګانې چې موږ ویلي دي هسې دا به شمار کړو چې څو دي او بیا ګورو چې تاسو ته به څو یادېږي تاسو ځان له بیا سوچ وکړئ سلمه صفحه چې کومه ده یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس ښه دا قیمتي بیان چې تاسو واورېدو د شیخ صاحب چې ورځ به داسې راشي چې تاسو به بیخي د خوبه راپانسئ اوده به یې او اوده به پاتې شئ یعنې مړه به شئ دغه شان قیمتي او بهترینو بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمة الله